دی ملګری دا تپوس کړی دی چې سورۃ المائده کې چې د آیات ته الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي چې نن ورځ ما ستاسو لپاره دین مکمل کړی دی د دې آیات نورسته بیا نور آیاتونه نازل شوي دي او کني نازل شوي جواب دار چې د دین نورسته آیاتونه نازل شوي دي خو لږ آیاتونه نازل شوي دي لکه سورۃ النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا سورۃ چې کوم دی نازل شوی دی د اخیرنی سورۃ چې نازل شوی دا چې نور بازي سوراتونو کې څه آیاتونه هغه نازل شوی دي خلکو ته اشکال دار راځي چې د دې آیات بیا څه مطلب دی چې نن ورځ ما ستاسو لپاره دین مکمل کړی دی یو اشکال دار راځي چې د دین وروسته آیاتونه نازل شوی دي نن ورځ څنګه مکمل شو آیاتونه نور سره نازل شوی دي یو اشکال دار راځي دوی مشکل دار راځي چې د آیات د ظاهر نه خطا معلومي چې نن ورځ دین مکمل شو یعنی د دین مخ کې ناقص وو د دې دوړو جوابونه هغه مفسرین ذکر کړی دي د دې اول سوال جواب هغه دی چې د دې آیات نورستا احکام نه دي نازل شوي احکام نه نازل شوي نور خبره نازل شوي دي لیکن په دې آیات نه مخ کې احکام هغه مکمل شوي دي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما تاسو لپاره دین مکمل کوم او مان احکام مکمل کستا سو د پار بعضی علما خدای ویل چې دا بالکل اخیرنی آیات نازل شوی خو په کیسه اشکال نشته دی خو د دین وروسته کدا نور سورتونه هغه نازل شوی نه به معنا دار چې نن ورځ ما تاسو لپاره دین مکمل کړی د مراد احکام شرعیه چې تاسو هغه ته محتاج وي دویم سوال جواب هغه دی چې کدا سوال څوک کی چې د دین ولی مخ کې دین ناقص وو نو داغي جواب اهل علم هغه ور کړی دی چې ور دین په هر ټیم کې کامل وو او امام رازی تفسیری کبیر کې به خسته جوابونه ورکړي دي چې داغي حاصل داره او دا امام قفال وغیرہ دا قول ورکړي دي اکثر مفسرین ورکړي دي چې د دې آیات مطلب هغه داره چې نن ورځ ما تاسو لپاره دین مکمل کو یعنی په دې کې نور نسخ نشي راتللی نور دین په هر ټیم کې کامل وو الله به چې حکم راولېګو د یو قوم د یو ټیم د پاره نو دغه ټیم د پاره دا حکم کامل خو پای کې احتمال نسخ وو چې داری بل ورځ منسوخ کړي شي میش بعد کال بعد منسوخ کړي شي د نسخ احتمال پکې دی او جنایتونو منسوخ کېدل خود دې آیات نورسته وس اغه نسخ ختم شو ځکه چې دین مکمل شو چې مکمل شنو آینده کې بنور منسوخ کیږي نه په دې وجه باندې دلته ویلي الیوم اکملت لکم دینکم چې تاسو لپاره ما دین مکمل کو معنی په دې کې آینده کې وس نسخ احتمال ختم شو دغه چې دین پورا شو مکمل شو وਹੀ مکمل شو وس په آیاتونو نه منسوخ کیږي احکام به اغه نه منسوخ کیږي دا معنی ده نور دین په هر ټیم کې کامل وو خو لکه یو حکم بشراغ نو پای کې احتمال دا وو چې دا آینده ټیم کې دا حکم منسوخ شي او بعضی منسوخ کېدل او د دین روس هغه نسخه مسا هغه ختم شو دا قول لب کې راجح دی او د دې معنی دارا چې دن ورځ ما تاسو لپاره دین کامل کو یعنی د قیامت پورې دا اوس منسوخ کېدل نشي